ګلپاڼې په یو تازه مرغۍ خپل خاوند په اړه څه ویلي دي او له چا سره واده کوي. په دا ویډیو کې راسره وګورئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ګلپاڼې نڅونه مینوال پوښتنه کوي واده دې کړی که نه دی کړی، کله او له چا سره واده کوئ. ګلپاڼې دې پوښتنې په ځواب په دې ټکي ورکوي واده مې نه دی کړی او دا د قسمت خبره ده. کله چې نصیب وشي په هغه ورځ به واده وشي. او له چا سره به واده کوم؟ دا ډول کس سره خو بیخي واده نه کوم چې پخوا څخه بله ښځه وي. او ګلپاڼې زیاتوي تر اوسه مې واده په اړه فکر نه دی کړی او واده هغه چا سره کوم چې انسانیت پکې وي. نورې خبرې ډېرې دي خو ما لپاره مهمه خبره انسانیت دی. ګلپاڼه وایي د واده لپاره به سړی انتخاب په خپله خوښه کوم. د مور او پلار خوښه به هم پکې وي. ګلپاڼې نه پوښتنه وشوه په ژوند کې ډېر ژړلي دي که خندلې؟ هغه وویل چې خفګان کومه خبره نشته، الله همیشه په ما باندې فضل او مهرباني کړې ده. پاتې شوه د ژوند خبره. په ژوند کې خفګان او خوشحالي دواړه راځي. زما زړه دومره نرم دی چې په وړه خبره خوشحالېږم او په وړه خبره خفه کېږم.